اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې تاسو زموږ مختلف موضوعګانو باندې پروګرامونه وکتل. دا پکې یو سلسله هم شروع کړې وه چې لکه کم د وجود اعضا چې دي هغه په جملو کې استعمالیږي، معنی یوه وي او ظاهري الفاظ بدل وي. دا هغه لفظونه دي. نو په دغه سلسله کې اوس موږ دا تورې راوړې د خوله چې دا په جملو کې څنګه استعمالیږي او معنی به څه ورکوي. راځئ، وخت هم ډېر نه لرمه او دا دی خولور. لکه دا خوله ټکه پکې استعمال شوې، خولور. خولور څه ته وایي؟ څوک چې خبره کولی شي، په خبره باندې بنده پوهولی شي، یا دومره خبرې کوي چې بل ته نمبر نه شي اخیستی، نو داسې بنده ته خولور وایي. یعنې یو ځای ته لټ شي، نه هلته کار وښکی شي په خبرو باندې، دغه ته خولور وایي. ښه، بل ځای چې دی نه خوله روانول. لکه خوله روانول خو موږ دغې ته وایو چې پېښې چې بنده کوي خوله یې روانېږي، خو دا خوله روانول چې دی دا د ناراضګۍ اظهار ده، د خفګان. یعنې دا بنده خفه شو، خوله یې روانه کړه، د دې نه دا اندازه ولګېده چې دی خفه شو، دی په دې کار خوشحاله نه دی، په دې وجه یې خوله روانه کړه. ښه، بل ځای کې دا متل وي، کږه خوله په سوک سمیږي. نو اکثر په سوک باندې خوله کږېږي او دلته دا په څه ورکوي چې کږه خوله په سوک سمیږي. لکه مطلب دی چې څوک غلطې خبرې کوي یا غلط حرکات کوي، نو چې یو سوک ورله ورکړه باندې دی به د هغې نه پس ټیک شي، یعنې ګزار وخوري، وال وخوري یا زور واخلي، نو هله به دی سمیږي. او دلته یو شاعر وایي چې خلک وایي کږه خوله په سوک سمیږي، خو زما سمه خوله په سوک باندې کږه شوه. دا هماغه خبره شوه چې بنده سمول، وهل، زورول. ښه، خولې ته کوری اچول، دا اوس په دوه معنو کې راځي. خولې ته یې کوری اچولی، خوراک نه کوي، هېڅ قسم بس روژه یې نیولې ده، خولې ته یې کوری اچولی دی. بل ځای کې موږ د خبرو لپاره استعمالوو چې خولې ته یې کوری اچولی دی، خبرې نه کوي. کوری دا شی چې دا خوله بندوي، یعنې د بعضو څاروو ته یې خوله اچوي چې یعنې که وړوکی یا چې پی نه څکي یا چې خوراک نه کوي، چې کوم ټایم پې خوراک بندوي نو خولې ته وله کوری اچوي. دا موږ د دې لپاره استعمالوو چې یا یې روژه نیولې ده یا خوراک نه کوي، خفه دی، او یا خولې ته یې کوری اچولی، خبره نه کوي. ښه، دغه شان اوس به راشو، د خولې برغولی نشته. دا برغولی په منګي پروت وي، په منګي چې پروت وي نو په هغې کې اوبه وي، په اوبو کې لکه د بره نه ګن من نه غورځېږي، دا د دې لپاره وي برغولی. او دلته وي د خولې برغولی نشته، خوله یې کولو ده لکه چې هر څه وي، خوله یې په واک کې نه ده، خوله یې کنټرول نه ده، یعنې ګډې وډې وي. نو د هغې لپاره موږ دا استعمالوو چې د خولې برغولی نشته د پلانکي. ښه، بل ځای کې وایو چې خوله یې ښه نه ده. اوس خوله ښه کېدل او نه ښه کېدل، خو د دې دا مطلب دی چې خوله یې ښه نه ده، د ده خبرې صحیح نه دي، دی خبرې کوي په خلکو پسې، د ده نه ځان ساتل پکار دي، دروغ وایي، بلیمونه لګوي، الزام لګوي. نو موږ هغه کس ته وایو چې د ده خوله ښه نه ده، لکه ځان ترې ساتل پکار دي. ښه، اوس که موږ چاته وایو چې یاره ته نه پوهېږې یا ته دا کار نه شې کولی، نو موږ ورته دا ووایو چې دې خولې ته یې وګوره، تا ته وګوره او دې خولې ته یې وګوره، یعنې ته دومره نه یې چې دا کار به وکړې. خو یادوو موږ خوله، چې دې خولې ته یې وګوره. ښه، د خولې ډزې، یعنې د خولې ډزې موږ هغې دپاره استعمالوو چې لکه یو سړي په وس کې یو کار نه وي او هغه لویې لویې ولي، نو دې ته موږ وایو چې دی په خوله ډزې کوي، یعنې په خوله خو ډزې نه کېږي، مطلب دی چې دی دا کار نه شي کولی، اوس یې په خوله لګیا دی چې کوم یو مخکې کېږي. ښه، خوله ورپورې نشته، دا هم هغه خبره شوه چې خولې ته یې کوری اچولی دی، خوله ورپورې نشته، خبرې نه شي کولی، تا پورې خوله نشته چې خبرې نه شي کولی. دا موږ دې ځای کې استعمالوو چې دی د خبرې د چا د جواب نه دی، ده پورې خوله نشته،
بې زړه دی. ها، خوله کې اوبه راتلل. د چا چې څه ته زړه وشي، د دې لپاره موږ دا وایو چې د ورته خوله کې اوبه رالي. لکه اوس څوک ویني یو څیز بازار کې تکې ولیدې، خوراک یې ولیده، کباب یې ولیدو، د هغه ورته زړه وشو، نو موږ دې ته وایو چې د ده په خوله کې اوبه رالي، یعنې د ده دې څیز ته زړه وشو. ها، خوله یې په واک کې نه ده. خوله یې په واک کې نه ده، د ده د خولې نه بې اختیاره خبرې ګډې وډې وځي. واک اختیار ته وایي، یعنې اختیار یې نشته په خوله، چې څه یې خولې له راله بس هغه وایي. لکه هغه ته نه ګوري، محفل ته نه ګوري چې دا څه قسم دغه دی، خو دی به خپله خبره راولي خامخا. دې ته موږ وایو خوله یې په واک کې نه ده، لکه بې ځایه لګیا. ښه، بل ځای کې موږ وایو چې د خولې پرتوغاښ یې نشته، دا هم حقه خبره شوه. لکه مطلب دی چې برغولی پې نشته، خوله یې په واک کې نه ده، په اختیار کې نه ده، او بس لګیا یي، هر ټایم لګیا یي، خوله یې نه ودرېږي. که ښه وي که بد وي، خو بس لګیا یي، پوهېږي پې نه. ښه، بل ځای کې موږ لکه چا ته وایو چې خوله مه کږوه، همدا په کوم صورت کې وایو چې خفه شي، څوک خفه شي یا ماشوم خفه شي، موږ ورته وایو چې خوله مه کږوه، سم شه، مه ژاړه، مه خفه کېږه. د دې لپاره دا استعمالېږي چې خوله مه کږوه. خپله خوله هم کلا ده هم بلا. دا د دې لپاره موږ استعمالوو که ته پې سوچ کې ناسمه خبره به یې د خولې نه وځي، او که سوچ پې نه کې نو بیا دا خوله ستا لپاره بلا ده. که غلطه خبره کې په خلکو بد لګي، جګړه به جوړېږي، ځینې د بنده حیثیت ورته معلوم شي چې دی نه پوهېږي. نو دا د بنده په خپل اختیار کې چې موږ وایو چې خپله خوله هم کلا ده هم بلا. دا ستا په استعمال کې ته څنګه راولي، ښې راولي بدې راولي، دا د دې لپاره. او دا متل هم دی، خپله خوله هم کلا ده هم بلا ده. ښه، ګوته په خوله پاتې شوې. موږ وایو چې یو بنده څه داسې څیز وویني چې حیران شي ورته. حیرانتیا څیز چې لکه ښه سیندري وویني یا بې اختیاره د هغه خولې له هغه دا طریقه خلک کوي، دا زنانه اکثر. نو موږ وایو چې ګوته په خوله پاتې شه، حیران پاتې شه، یعنې د خوشحالۍ اظهار هم دی، د حیرانېدو اظهار هم دی. هم بل ځای کې موږ وایو د خلکو خولو ته کتل، لکه د خلکو خولو ته کتل چې دی به څه وي، دی به څه وي، دغه به څه وي، دا به څه وي، یا داسې څه خبرې یا چې څوک څه تپوس وکړي دله جواب نه ورځي، دی بیا د خلکو خولو ته ګوري که چا جواب ورکړه چې زه هم پرې پوه شمه. لکه دا د دې لپاره استعمالېږي، خلکو خولو ته کتل، خلکو ته کتل چې دی څه ووایي. ښه، بل ځای کې دا متل دی وایي چې غواړې په دې خوله نو خورې به یې په کمه خوله. مطلب دی چې څوک د چا نه کره ځلي نو چې بیا یې ورکولی شي، که فرض که د ده روزګار نه وي او دی کره ځلي نو دی خو بیا نه شي ورکولی. دا په هغه ځای کې استعمالېږي چې غواړې په دې خوله نو خورې به یې په کمه خوله. مطلب دی چې تا سره نشته، روزګار دې نشته، کار دې نشته، نو ته به را کوم ځای نه ورکوې پیسې. بل ځای کې توکلې لاړې بیا خولې له نه راځي. دا موږ دې ځای کې استعمالوو چې لکه موږ څه خبره کول غواړو یا کوو، نو پکار ده چې ښه سوچ پرې وکړو. د سوچ نه پس خبره کول پکار دي. که فرض که د بنده د خولې نه یوه خبره وځي او هغه غلطه وي، نو دغې ته بیا موږ وایو چې دا ستا د خولې نه وسوتېده. لکه یو بنده ته پیسې پکار یا بل چا ته وایي چې زما یو 2 لکه روپۍ پکار دي، او ته ورته وایې چې بس در به کړم، او بیا تا سره نه وي، نو دغه ځای کې موږ دا وایو چې توکلې لاړې بیا خولې له نه راځي. اوس دې ورته ویلي دي، دا خبره یې د خولې نه وتې ده، دا د خلکو یقین جوړ کړو، خلکو ترې خپل پوزیشن جوړ کړو، اوس به یې کوې چې نه شي رسولی. دا د دې لپاره استعمالېږي. بل ځای کې لکه اسمان ته توکل، دا موږ وایو که نه چې اسمان ته یعنې بره توکل. دا مې اوس رایاد شو نو ځکه یې لیکم.
اسمان ته توکل بره توکل نه بره توکل چې دا په مخ راځي واپس. یعنی د دې مطلب دی چې ته چا ته په چا بلیم لګې یا چا کې عیبونه ګورې نو تا کې به خپله عیب وي. نو ته چې لاړې دوکې نه به په تا راځي. یا چې څه کرې هغه به ریبې. مونږ دا وایو چې ښه دې وکړو ښه به مومې، که بد دې وکړو بد به مومې. که بره دې وتوکل په مخ به دې واپس راځي. نو ګرانو ملګرو امید لرمه چې دې پروګرام نه به مو خوند اخیستی او دغه شان د دې جملو چې کوم ښکاره لفظونه دي د هغه یو شان دي، معنی بدلې دي. او دا مونږ دې دپاره راوړو ځکه چې د پښتو دي، محاورې دي، متلونه دي، عام روزمرې دي، یعنې وینایي الفاظ دي. او انشاءالله د بل پروګرام سره به بیا راځو. او د الله په امان.